ولس ته د خدمت بله دروازه پرانستل شوه. لغمان ولایت کې ولس ته د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د مدقق په نوم شخصي روغتون جوړ او د لغمان والي لخوا د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه روغتون په سلطان غازي بابا ښارګوټي کې په 5 پوړونو کې جوړ شوی چې څه د پاسه 1 میلیون امریکایي ډالره پانګه اچونه ورباندې شوې ده. دغه روغتون یو مجهز روغتون دی چې د روغتیایي خدمت ټول طبي وسایل لري. لغمان والي د یاد روغتون د مالک دغه ستر بشري خدمت وستایه او پر دې یې خوښي څرګنده کړه چې یو وطنپال شخص د خپل ولس او هیواد سره د مینې په خاطر د خدمت داسې بنسټ کېښود چې خدمت یې دنیوي او اخروي ثواب لري. لغمان والي د یاد روغتون د جوړېدو له امله ولس ته مبارکي ورکړه او د روغتون له مسؤلینو یې وغوښتل چې په معیاري توګه روغتیایي خدمتونه ترسره کړي او د زیاتو بېوزلو خلکو درملنه په وړیا توګه وکړي. د روغتون مسؤلینو د روغتیایي خدمت لپاره بشپړ چمتووالی وښود. تعهد یې وکړ چې په معیاري توګه به د خپلو خلکو درملنه وکړي او له اړو خلکو سره به ځانګړې همکاري او مرسته وکړي. د مدقق روغتون مؤسس بیا د روغتون د پرانستې پر مهال وویل د روغتون د جوړېدو پر مهال له یو شمېر ننګونو سره مخ شو. د ولایت مقام رهبري د مستقیمې همکارۍ په پایله کې د روغتون د جوړېدو پر وړاندې ټولې پرتې ستونزې حل او نن دا د رسما دغه ستر روغتیایي مرکز پرانستل کیږي. د لغمان والي عبدالجبار نعیمي څخه مننه وکړه چې ولس ته د خدمت په خاطر دوی د روغتون جوړېدو ته وهڅول او نن دغه مجهز روغتون د خلکو پر مخ پرانستل شو.